افغانانو ته د ابادۍ دوه مهم خبرونه راغلل. هلمند کې د اوبو رسولو 6 شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د هلمند په خانشین، ګرمسیر، ګریشک، کچکي او موساکله ولسوالیو کې د 28 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو رسولو 6 شبکې جوړې شوې چې پر مټ یې 1215 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د پاکو اوبو د نشتون له کبله له ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو د دې شبکو په جوړېدو سره اوس دا ستونزې هوارې شوې دي. ارزګان کې روان کال د 35 میلیونه ډالرو په لګښت پروژې پلې شوې. په ارزګان ولایت کې د ټولو بهرنیو او کورنیو مؤسسو شمېر 33 ته رسیږي چې سږکال په دغه ولایت کې د 15 میلیونو 101,000 ډالرو په لګښت په تعلیمي، روغتیایي، کرنې او مالدارۍ، پراختیایي او بشري برخو کې بېلابېلې پروژې پلې کړي چې 140,000 کسان یې له خدمتونو څخه برخمن شوي دي.